څراغ په نوم د استاد اسدالله غضنفر د مقالو یوه ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 471 مخونو کې چاپ کړې ده. د ښاغلي غضنفر تر دې له مخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نه څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غضنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. غضنفر صاحب ستړی مسئ. تاسو ستړی مسئ. مهرباني. د کتاب مبارکي درته وایم. مننه. او ډېر ښه نوم مو ورته انتخاب کړی ده، څراغ. ما خپل هم ډېر خوښېږي څراغ. او ستاسې خو به ځکه هم خوښېږي چې ستاسې کتاب و دا څراغ در سره واخله. غضنفر صاحب په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر و نر، او ستاسو د کیسو یوه ټولګه، او په دې 2 شپو کې مو څراغ چاپ شوی. د دې څراغ پکې نه وای دی او دا نور بیا چاپ شوی دی. د ټولو بیا مبارکي درته وایم. د دې نوې کتاب په حصه کې مو راته ووایاستئ چې موضوع څه ده، دا په کوم موضوعاتو باندې لیکل شوی کتاب ده؟ عمان صاحب د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی. مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیله ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري، د اجتماع له مشکلاتو سره تعلق ولري، دغسې مسایلو سره. او په هغې برخې مې نوم هم ایښی دی د روغې ټولنې ارزو. یوه بله برخه د دې کتاب له ادبیاتو سره تعلق لري، د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پورې. او هسې زما خپل تاثرات دي، کله مې یو بیت اورېدلی دی، لوستلی مې دی، هغې یوې مقالې ته اڅولی یم. نو دغسې فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي. یوه بله برخه بیا د ګرامر مقالې دي، د پښتو ګرامر په حصه کې چې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي هغه مې لیکلي دي. یوه بله برخه یې عمدتاً راپورتاژونه او خاطرې دي، یو څه ما لیدلي دي، یو چېرته تللی یم، یو څوک مې لیدلي دي. بیا مې د هغو په حصه کې، د خپل کلي په حصه کې مې ځینې خبرې کړي دي، راپورتاژونه او خاطرې، دغسې یو مکس حالت دی. او په اخر د کتاب کې یو 5مه برخه هم لري، په هغې کې مې خپلې ځینې مرکې، 3 مرکې وې، پخوا مې له مطبوعاتو سره کړي وې، هغه مې پکې شاملې کړې چې مالدا ژانر دی هم یې پکې. غضنفر صاحب ټول څو مخه کتاب ده؟ دا خو 401 مخه کېږي. 401 مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات. ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یو ځای کړي دي؟ زما خو نور اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه. عمان صاحب که مې دا موضوعات بیلولی، کتابونه کوچني کېدل، او تجربې راته ښودلې ده د کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکېږي. زه خپله کتابتون لرم، او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکې، بیا پسې ګرځم، پیدا کولی نسم. نو ډېر کاله کېږي دې نتیجې ته رسېدلی یم چې کتاب د یو څه لوی شاید یو علت یې دی. البته په یوې موضوع یو کتاب لیکل داسې یو نسبتاً لوی فارغ وخت غواړي چې متاسفانه موږ په اوسني ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو. البته عمان صاحب ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی، هغه البته ډېر کاله پخوا لندن کې یوه مجله خپرېده، ډیوه، په هغه کې داسې 80% خپور شوی هم دی. هغه سمبول په ادب کې نومېدو. هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و، خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي هغه په مختلفو موضوعاتو دي. غضنفر صاحب د ګرامر په برخه کې مو ډېر په جزئیاتو بحث کړی. پخوا مې دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې، یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه، یو وخت مو په چی مقاله وه، همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه. څنګه مو داسې له جزئیاتو سره علاقه ده؟ عمان صاحب زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کیږي، د ګرامر کتابونه چې وړاندې کیږي تقریبا کوشش کیږي چې ټول ګرامر راواخلي. په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کیږي. مثلا اسمي په اسم خبرې کیږي، یو فصلي د اسم ډولونه هغه چې پخوا معرفي سوي تقریبا همغه ډولونه یي، او بیا صفتي، بیا د صفت تعریفي، بیا ډولونه یي، دغسې نور توکي. یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي نو ډیره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې پخوا هم سوي دي، نو دا ډېرې تکرار خبرې هم ممکن لوستونکو ته ډېرې جالبې نه وي. په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې
ښه رڼا ورباندې اچول کېږي. وړه خبرې دي خو ښه رڼا دې ورباندې واچول سي. فرضاً لکه تاسو چې ویل ما پخوا په چې باندې مقاله لیکلې وله یا په نورو حروفو باندې په ځینو ربطي حروفو باندې ما مقالې لیکلې وې. په دې کې دغه تمایل شته. مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده، په یو باندې مې مقاله لیکلې ده، په لا باندې مې مقاله لیکلې ده. دغسې مسایل دي. او البته لکه څنګه چې مې وویل مقصد مې دا دی چې کله په جزوي مسایلو خبرې کوو نو رڼا ډېره ورباندې اچول کېږي او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسي. په دې ارتباط به یو بله خبره هم وکم. دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلی سو. یو ویش هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي. مثلا دغه حروف که هغه اضافي حروف دي که ربطي حروف دي او کله کله ډېر تکرار هم په سړي غمیږي. دا یعنی دا د جمله بندیو بنیاد تشکیلوي. لکه چې یعنی ما یو وخت په دې باندې غور کوو په ډېرو لیکنو کې په هرو 15 کلمو کې یو ځل چې راځي یا 10 کلمو کې یا ممکن تر دې په کمو کلمو کې چې راځي او دغسې ده هم دغسې ده. دغه کلمې د ربط کلمې او اضافي حروف د ما تجربه ده دغه جمله چې غلطیږي هم د دوی د بېځایه استعمال په وجه غلطیږي. نثر که شایسته کېږي هم ډېر د دوی له ځایه استعمال سره تعلق لري. که جمله واضح لیکو دغه وضوح سره هم ډېره مرسته همدغه کوي. خپله لغت یې دومره نه کوي. مثلا که موږ مرکز ووایو، که پایتخت ووایو، که پلازمینه ووایو، دا درې سره مترادف کلمې دي او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي. خو دغه حروف چې دي دغه د جملې په شایست کې، په بدرنګۍ کې، په وضوح کې، په عدم وضوح کې او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري. نو ځکه له دغسې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم. غضنفر صاحب د کلتور او ټولنې د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده؟ دا دوه کتابونه سره ورته دي. د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري یوه برخه فرهنګي بحثونه وو او یو برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو او دا هم تر ډېره حده پورې همداسې دی. خو البته فرقونه لري. یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنه کې د مقالې خورې ورې وې. یوه به د ګرامر مقاله وه، بل به د ادب د تیوري مقاله وه، بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش و، بل به یو اجتماعي موضوع وه. داسې مختلف موضوعات ټیټو پرک و. په دې کې مې د کتاب په 15 برخې ویشلی دی. یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی، بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فرم په لحاظ مرکې شامل کړي دي. ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تېرېدو سره، نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې شته. له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتاً مهمه برخه د راپورتاژونو د خاطرو لیکلو ته بیله شوې ده. په هغه کتاب کې هم شته خو په دې کې نسبتاً دې ته ډېره توجه شوې ده. نو دغه ګمان کومه تفاوتونه دي. خوښه مو چې کومه خاطره راته لوله یا کلنډه یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویل وله د همدې کتاب عمان صاحب راډیو کې خو نو وخت ډېر نه وي، نو کوشش وکوم چې تر ټولو یو لنډ شی درته پیدا کړم. سمه ده؟ مهرباني. لومړۍ لیکنه هم نسبتاً لنډه ده. لټون نومیږي. ژوند یوه منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېدا ته کامیابي وایو. هغوی چې خپلې مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت یې کمیږي او دا خطر شته چې پښه یې چېرته له تیږې سره ولګېږي یا بل مشکل ورپېښ شي. د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابي باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي. که له کامیابي څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي، نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی. هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري، نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي. دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي زوال سبب کیږي. د بل چا د شخصي لیک لوستل، د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل او یا بل چاته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري، څه کوي او څه یې اغوستي دي په اخلاقي لحاظ جواز نه لري. هر هغه کلتور
چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخلې جواز پکې زیات دی او د بل په کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي. د ټولنې د پرمختګ لاره یې اغزنه ده. ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي یې وده وکړي او د وګړو وده حاله اسانوي چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نه کړي. په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړیو د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره د شرم چاره وبلله. د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو چې په اخلاقی لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقی وکړي، دا راته ضرور ده چې تر وسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قرآن کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو، یعنی د بل په کار کې تجسس مکوئ. په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بنی آدم ته اخطار ورکول کیږي چې تر هغې پوهې چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خوا دي څه نسته کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د ودې او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قومونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي ښه ورځ نه ده لیدلې. ډیره مننه غضنفر صاحب. تاسو په خپل خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډېرې کمې لیکل کېږي. یو وخت ما کوشش وکړ چې که اوس هم کولی په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړم، خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟ عمان صاحب د څنګه باید ولیکي سوال ته جواب به یو څه راته مشکل دی، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته متوجه سي نو دا به ډېر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تېرېدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي، زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوند 20 کاله بعد دې دغه ټایپ کړی متن راکې یا عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ما ته باندې اثر څومره ډېري. معمولاً دې شي ته توجه نه کوو، د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وصل یو. حال دا چې د وخت په تېرېدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلی شي، نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري زما په خیال، دغه خاطر هم ډېره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو نو له نورو کتابو به رانقلوو، هغه خو لیکلي خبرې سوې. بیرته په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نسو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسی چې په نورو کتابونو کې نسته، او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي، تنها په خپل مطالعه د تکیه نه کوي، په خپل مشاهده د لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوې نوې خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي. ډېره مننه غضنفر صاحب. کور مولان.